دې هم واده وکړو که نه ظالم لور ماکس یې لرې کړو سم دغه تې غوتی دی که نه خولې یې لږه چوپړې غوندې ده پته نه چې څه چل پې شوی دی خولې یې لږه کږه ده یار د اوبۍ ملګری مې دا مې د اوبۍ ملګری ده څه شوله که نه دا بیماري دا دی نه دا زما ناسکه ملګرې ده دغې ها ناسکه او ناسکه که مخکې مې ملګري وي بیا یې بلاک کړم اوس یې بیا د بلاک نه ویستمه نو دا دوبۍ کې ده ښه مې ناسکه ملګري I'm sorry you're feeling that way. Talking to a friend or family member. السلام علیکم ملګرو څنګه یې نیمه ښه چې ټول بخیر نه یې ښه چېرته ښه اول را سره دا ویډیو ګورئ نو بیا به زه تاسو ته پوره خبره شاه ویلکم ده شاه خدای پاکه دا شاه برابر کړي چې زما ورور راشي زه به تا ته ویم هغه دا د کمنټو کار نه دی تاسو چې دا کم ناست کمنټ یې درته کوي دا په کمنټونو یې سکور نه راځي په پلی باندې راځي 70 کسان چې ډبل ټیپ وکړي ښار وره یو ګیم به راغلی ونه ګټې شه ګوډ او وفا دا په کمنټو کار نه کېږي کمنټو باندې ته بره سکور په کار دی مونږ ته 70 کسان یې سي او د وفا زړګو مې د سپاړو کې دا مې زړګو دی زړګو وفا زړګو مې وفا زړګو دی دا پاډو کوي وفا والله چې تعالی خو مې ډېر د زړګي او مال خو ډېر ناراضي 70 کسان چې ډبل ټیپ وفا ته خو راته دواګانې کې دواګانې خو کې خو نور خیر هم را باندې کوه ظالم ګرمي ده ډېره بار ته نه وي ستا د مخه کسان ما ته بدره د میسج کوي خو زه ریپلی نه ورکوم دا هیڅ خبره نه دا د دوی نه دی دا تا ته به سم سړی به چې تا راشي هغه به تا ته غلطه خبره نه کوي پوه شولې که نه خو دا د زیرو لیول والا دو لیول والا تین لیول والا دا نه دا شی نه پوه شولې که نه سم سړی به تا ته غلطه خبره ونه کړي چې څوک په ټیک ټاک غلط میسج اګنور کوم ریپلی ورپسې نه ورکوم شیرباز وروره ویلکم دی شیرباز یو ګل راته ولې لکه 60-50 کسان یې یو ګل په کار زه ګپ کې تللی یم زما مړه ما زما بلې جینۍ ته سم خار شوی زما غیسه کار دی او زه دې سبب مې څه ټیم کې ګیمونه وکړو السلام علیکم والله چې زه خو حاجي صاحب اوس دا دی رالم اوس په دا ځمه دا 12 بجې به بیا جینکو پسې ځم کالج نه بیا راوړم یار نو زه څه وکړم اوس ډیپټي را په غاړه شوې ده د جامعې نوري ته مې وړي ایرپورټ ته نو څه وکړم والله نه مې پرېږدي سعودیانې تا ته ښه معلومې دي ها جینکۍ خو مړه الحمدلله ښې بس دومره دي چې دا ملکونه ترې ډک دي جینکو نه شهزاده والله چې نه زه به 12 بجې کالج ته جینکو پسې ځم او بیا به راځم نو سوچ کوه تقریبا چې 50 منټ لاره دې طرف دی 50 د هغه طرف دی زوی مې نشته دی زوی مې بل ځای ته لېږلی دی دواړه زامن مې بل ځای ته لېږلي دي او زه مړه بیا به داسې د چکر شم داسې یو ټیم به مقرر کړو ها ماما وکیلا دا څه شو ډوزي دي دا زه پیژنم دا د ټیک ټاک کسان دي زما پکې 3 کاله وشو زما 3 اډیانې بندې شوي دي او 2 راسدارې اوس آنلاین دي یو د 31 لیول والا بند شوی دا یو د 23 لیول والا بند شوی یو د 28 لیول والا پوه شوې کنه دا څه شو ډوزي دي ته ولي پوه شوې ته څه ډوزي دي واده ورېده او دا چا چې ته دا ګفټینګ وکړو دا وفا نومې چې دی کنه او دا کنځلې یې ته لاندې لیکلي دي نو نالت ستا په مور او پلار چې ځکه چې تا په خپل ټیک ټاک ټول قرآن شریف بند کړی دی دا د هغې د پاس هم ته راغلی ته خلکو ته کنځلې لیکي
نالت چې ستا د مور په پلار باندې شي دغه شان ته تو وفا نامه یې ده که څه نامه یې ده پوه شو دې که نه دوبۍ خدای دې غر کړه که زه تا ته په انتظار یم دوبۍ ته جاپان زاید څه شو زاید څه شو یا ملک خانجي به پې رانشي که نه وروسته د وروسته نه ښځه د وروسته نه بیا دغه وکړو ځه دوبۍ د ملګری مې ده